معرض کې وغه ډیم ولا خبره لري لاړه دی کې درې ماشومان بچ شوي وو. دا کله چې کښتۍ ډوبه شوې ده په دې وخت کې یو څوک را رسېدلی دی تیز. دا درې ماشومان ځان سره په ټوپ کې نیولي دي او دی راپورې باسلي دي. زه دې نه وروسته هم تللی وم، هلته مې جلسې وې په دې تانده ډیم سره نږدې دلته ټیم و. زه بیا هغه مدرسې ته رالم، هلته مې لمونځ وکړه، اوس سره چای مې وڅښله. هغه درې ماشومان ما خوا ته یې راوستل، کېناستل. دا چا چې دا د مرګ لمحات کتلي وي په خپلو سترګو ردي په دا مخونو هم بیا عجیبه عجیبه کیفیات وي. هغه بچو د قرآن طالبان وو، د حفظ ماشومانو یو ماشوم پکې حافظ قرآن وو. ما سوچ کوو ځان سره، ما وی د دې بچو مور او پلار د دې رشته داران دا به پوره ژوند او زندګي احسانمند وي، د هغه چا شکریه به ادا کوي چا چې دا په د اوبو کې د ډوبېدو نه بچ کړي دي. څه نه بچ کړي، د مرګ نه د بچ کېدو ظاهري سبب یې ګرځېدلی. مرګ څه څیز دی؟ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تحفة المؤمن الموت. دا مرګ د مؤمن دپاره ګفټ دی، ډالۍ د تحفه ده. دا د مؤمن دپاره د خوشحالۍ څیز دی، دا د یرې او د خفګان څیز نه دی. په دې سره سړی خپل منزل مقصود ته رسېږي، د خوشحالو کور ته رسېږي، خپل رب ته ورسېږي. دا مونږ تاسو چې دي یریږو، د هغې وجه دا ده مونږ خپل آخرت کورونه تباه کړي دي. محترمو الله دې مونږ سره د آخرت د کور فکر پیدا کړي. امین ووایي. ګورئ محترمو، په دومره زما د ټولو خبرو خلاصه دا ده، په دومره یو معمولي ښېګړې مونږ د چا دومره لویه شکریه ادا کړو. خو سوچ هم کړی دی را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده. حدیث کې راځي دا سترګو کې به اوښکې ختمې شي، د دننه به وینې را شروع شوي دي. دا علما د قاریان دا زمونږ او ستاسو بچي د دغه را روانې تباهۍ نه د دغه لوی مصیبت نه بچ کوي. دا زمونږ او ستاسو خیرخواهان دي، دا مدرسو والا دا علما قاریان، دا زمونږ او ستاسو محسنین دي، دا زمونږ او ستاسو خیرخواهان دي. په دا روی زمین باندې د دې نه لوی خیرخواهان زمونږ او ستاسو نشته. خو دلته افسوس دا دی، دلته خیرخواهان خلک په کاڼو ولي، دلته خیرخواهان هغه خلک په ګولو ولي، دلته خیرخواهانو پسې خلک کنځل کوي، دلته خیرخواهانو پسې خلک بد رد وایي. او الله دې معافي وکړي زموږ په پښتنو په معاشره کې د یو عالم او قاري د ذلیل کولو مونږ هر هغه ممکن کوشش کوو، څومره یې زموږ د وس نه کېږي. محترمو دا مه کوئ. دا خلک زموږ او ستاسو، دا خو هغه خلک دي زموږ او ستاسو د بچو د سبا لپاره خپل نن قربان کړی دی. نن هم تاسو راشئ د مدرسو جوماتونو، تاسو ته به زما نه زیات اندازه وي. د مهنګایي په دا دور کې چې په 1 لاک 2 لاک د چا ماهانه ګزاره نه کېږي، نن هم په دا مدرسو کې په دا جوماتونو کې 10,000 12,000 تنخواګانې دې نه بره نشته. مونږ خلکو خو سوچ دا وي، مونږ وایو یاره دا خلک څه ضرورت نه لري. محترمو دا ضرورت لري، دا زمونږ ستاسو غوندې کې انسانان دي، خو دوی خپل ضرورت دباو کړي دي. ځکه دوی ته پته ده مونږ په هغه بېرحمه معاشره کې ژوند تېرو، په کومه معاشره کې چې زمونږ د دغه ملکي خزانې نه دغه قوم، دغه یو اسلامي ملک، هغه دلته یو کرکټ استاذ د فلم او د ډرامې استاذ ته 10 لاک 20 لاک ماهانه تنخواه ورکوي. لیکن دغه قوم دلته یو قرآن استاذ، د دین استاذ، د علم استاذ، هغې ته 10,000 روپۍ ماهانه ورکولو ته نه دي تیار. هغوی ته پته ده مونږ په هغه معاشره کې ژوند تېرو، په کومه معاشره کې زما یو مسلمان ورور په کوم بچي انګریزي تعلیم حاصلوي، 10,000 15,000 20,000 د هغه ماهانه فیس ورکوي، ضرورت یې پوره کوي. لیکن که کم بچی دین زده کوي، قرآن زده کوي، هلته نه مطالبه د 500 روپو موشي. بیا موږ خلک د جومات نه امرته سکول جوړ کړو، تجارت کوي. بس دغسې معاشره کې محترم هغه مجبوره دي چې خپل ضرورت تباو کړي. خدای یاد وساتئ، الله به د دې تپوس کوي. بله ورځ ما نه یو صحابي تپوس وکړو ثوابۍ کې، ما ته ویل دا ټول خلک راووته مهنګایي کې، احتجاجونه یې وکړه. ویله تاسو ملایان تر اوسه پورې راونه وتل، زموږ تنخواګانې دې زیاتې شي. ما ورته ویل دی قوم تر اوسه پورې د علماو په وینو ماړه نه شو، د علماو د خپلو وینو د حفاظت دپاره تر اوسه پورې احتجاج نه دی کړی، پیسو تنخوا لپاره به چېرته به یې وکړي. بله ورځ به هم تاسو اورېدلي وو پېښور کې سحر لمونځ ته یو عالم روان و، جومات ته تلو، په د جومات په دروازه کې 20 شهید دی. د هغې نه مخکې یو بل 20 شهید دی، دې نه وروسته. او دلته عجیبه قانون دا دی، په دغه خاوره باندې په دغه ملک کې د یو ډم او د اجرا د وینې قیمت شته، د عالم نشته. دلته یو ډاکو څوک قتل کې سبا ته قاتلان ګرفتار شي، دلته یو اجرا څوک قتل کې سبا ته هغې قاتل ګرفتار شي. که دلته نه ګرفتاریږي، هغه د شیخ حسن جان شهید رحیم الله نه ګرفتاریږي، هغه د شیخ سمیع الحق شهید نه ګرفتاریږي، هغه د هغه سوونو علماو نه ګرفتاریږي تر اوسه پورې چې شهیدان شوي دي. دا سلسله روانه ده. محترمو دې سره دشمني مه کوئ.
من کفر لګیا دی د بېدینۍ خورولو هر ممکن کوشش کوي، هر ممکن د هغې په مخې کې رکاوټ صرف او صرف دا مدرسې دي، دا علما دي، دا کوڅه په کوڅه مدرسې، دا مه کمزوري کوئ، د دغه علماو دشمني مه کوئ په دغې حالات کې چې دا علما د دغه سختو سره، د دغه جبر سره، د دغه مشکلاتو سره مخامخ دي. قسم دی په دې خاوره باندې د دین او د قرآن سره نسبت نن په دنیا کې دا جرم ګرځېدلی دی. نن په دغه ملک کې، په دغه خاوره کې، په آل دنیا کې یو عالم ته د هغه د علم د وجې نه، د قرآن او د دین سره د نسبت د وجې نه دغه دنیا د انسانیت په نظر هم نه ګوري. دې 2 میاشتو کې تقریبا 8 نوټسې ما ته مختلفو ادارو راکړې، ما ته تا ته خطر د کوره مه وځه. ما ورته وې در تاسو سرکاري خلکو ته چاته چې خطرې ما ورته تحفظ ورته ورکوئ، که نه هغه ته وایي چې کور کې نه بهر مه وځه، تحفظ ورکوئ. یعنې دلته زموږ جرم دا ده چې د علم او د دین او د قرآن سره نسبت دی موږ ته وایي کور کې ده، یعنې په دغه خاوره باندې زموږ د وینې دومره قیمت هم نشته دی. محترمو که کله تاسو هم د دې سره دشمني شروع کړئ، دا خلک مه ستومانه کوئ، دا هم که ستومانه کړله دا سلسلې که بندې شولې، د یاد وساتئ را روان نسل به بیا دین نه پېژني، هغه به بیا غیرت نه پېژني، هغه به بیا حیا نه پېژني، هغه به بیا قرآن نه پېژني، هغه به بیا حلال او حرام نه پېژني، هغه به په دغه معاشره کې د مور او د ښځې په منځ کې بیا تمیز نشي کولی. بیا به څه کېږي پته ده درته؟ هغه حالت به وي چې پلا بچی به پاسېږي، خپل پلار او مور به په تومانچه باندې په ګولو باندې ولي او په دغې به فخر کوي. محترمو د دې خلکو تعاون وکړئ، د دې ملګرتیا وکړئ، د دې سره ډاډ ورکړئ، دشمني مه کوئ. د دې خلکو دا زموږ او ستاسو خیرخواهان دي. ما د یورپ معاشره تاسو وګورئ، د یهود او نصارا قرآن وایي دین ورسره نشته دی، هغوی خپل خواهشات دین ګرځولی دی. لیکن تاسو د هغوی معاشره مطالعه کوئ، هغوی خپل مذهبي خلک مذهبي ادارې په خپلو کاروبارونو تجارتونو کې شریک کړي، د دې مستقل حصه کړي. موږ تاسو مسلمانان یو، په حق دین یو، زموږ دغه حالت دی. نن ټول ملګري د عزم وکړي چې انشاءالله موږ به خپل علماو کلک ملاتړ او ملګرتیا کوو انشاءالله العزیز. تر ننه که موږ نه څه شوي دي، د هغوی خلاف غیبت شوی دی، د هغوی خلاف بد رد ویلی شوي دي، د هغوی مقابله شوې ده، هغوی زړونه هم ازار کړي دي. نن به توبه وباسو انشاءالله العزیز، د هغوی سره به کلکه ملګرتیا کوو. هسې نه د دې نه مخکې د الله عذابونه نور را نه شي، دا سم چې را روان دي. انشاءالله که کله موږ د علماو د دشمنۍ نه توبه ویستل، الله به دغه عذابونه په موږ بند کړي انشاءالله. کوو به ملګرتیا ردي انشاءالله، کوو به. زه کله ملګرو ته وایم، زه خو ټیم د پنجاب والا خو وګورئ، پنجابیان، هغه پنجابیان وي د مالداره خلک یې تاسو وګورئ، مونځونو روژو یې دغسې حالت وي. د تبلیغي ملګرو نه د بس وکړي، دوی به یې درته ووایي. زه ستاینه نه کوم، ګناه کبیره کې الله تعالی دې پرې رحم وکړي. لیکن ته ورشه د یو مالداره سړي 5 کارخانې چلېږي. د په موږ تاسو پښتنو باندې د وړو قحط تېر شو دلته. مړه خو موږ پښتنو نه یو غم ځي، بل مصیبت را باندې راځي، الله هم دې مزید وساتي. ابید ووایي تاسو ورسې، هغه نه د وړو د قحط نه خبر دي، نه د بل څه نه خرسور ژوند تېروي. وجه څه ده؟ هغوی خپل مدرسې، خپل علما، خپل قاریان مالامال کړي دي. موږ پښتانه د خپلو علماو قاریانو د ذلیل کولو کوشش کوو. تاسو ورسئ، هغوی اکثرو مدارسو کې هغوی ته په دا وړي په سیزن کې ایسیګان لګېدلي وي. موږ چې دلته پنکې هم لګوو، زموږ پښتانه تر هغه وخته پورې احساس نه کړي تر څو چې ورته محتمیم صاحب راغلی نه، دکان ته نه وي ولاړ. یاره حاجي صاحب، اره تاسو بچي چې پکې سبق وایي، هغه د رضیات تر 50 ضرورت دی، لږه چانده به رانه کړي. هلته تاسو لاړ شئ کراچۍ پنجاب وګورئ، 20 लाख 30 लाख ماهانه د بجلی بل راشي. هغه مالداره خلک چې مونځ ته هم نور ورته نه راځي، صرف جوبې ته راغلي، یو ته ورکړي، هغې جب کې کېږدي، څوک خبر هم نه داخلېږي. زمونږ حالت دلته دا دی، که د جومات بل 10,000 روپۍ هم راشي د بجلی، بیا خو یوه هفته کمیټۍ والا زمونږ د پښتنو د امام سره جګړی، مولوي صاحب دا دومره بل ولې راغلی دی؟ بیا به مولوي صاحب 50 پیر اعلان کې خدای مو بخښئ بل راغلی دی، د جومات لږې پیسې واچوئ چې را بل داخل. محترمو دا مه کوئ، خپل لاسونه په دې خلکو ګلاو کوي، الله به در باندې خپلې خزانې کولاو کړي. دغسې هم که تنګ وساتل، بند هم وساتل، الله به در باندې نورې خپلې خزانې بندې کړي. د دې خلکو ملګرتیا به کوي، دا د رب وعده ده، ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د رب د دین مدد وکړو، رب به د تاسو مدد وکړي. تا که به کم کاروبار کې، به کومه تنخوا کې، که به زمینداره کې د دوی حصه وکړله، د هغې د الله حصه وګڼل، دې خلکو ته دې ورلله، انشاءالله رب به درته په دې کې دومره خیر واچوي، دومره برکت، زیادت او کثرت به واچوي چې دومره به ستا په وهم او ګمان کې نه راځي. انشاءالله شریکو به دې وي انشاءالله، به زوره انشاءالله. بیا چې قیمت به ورځ الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو،
ورته به ویل شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزور یم زما ملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبره کله چې دوی کفر راجمع شوي وه زمونږ د مدرسې د علمای کمزوري کبل هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې ډوډۍ راغستې وه ما له دوی سره ډیبه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زره وخت د نمرود د ملګرو په صبرو کې د اوم ولاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې بلاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې د اوم ولاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې بلاړو الله پیغمبره زره دغه ظالمانو دغه مدرسې جماعت د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو صبرو کې د اوم ولاړ زه ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې بللي وو الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله زه ستا د دغه وارثانو سره ولاړ وم الحمدلله ودرېږو به ورسره انشاءالله نن د دوو خبرو واده ما سره څوک کوي اول نمبر چې موږ به خپل بچي دینداره جوړوي انشاءالله دویم نمبر زموږ سره زموږ کاروبارونو کې دا ټول به زموږ سره زموږ کاروبارونو کې زموږ تنخواګانو کې به د دوی حصه وي موږ به د دوی سره ملاتړ کوو کلک به ورسره ودرېږو څوک ما سره دغه دوو خبرو واده کوي دواړه لاسونه راسره بلند کړي دا واده دی انشاءالله نه نه لاس مخکې د ګواس په زوره کې واده دی انشاءالله واده دی انشاءالله زه په دغه اکتفا کوم